السلام علیکم. د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته راغلاست. کابل ښار کې د 3 نجونو د ټپي کېدو پیښې په تړاو عامل له خپل موټر سره نیول شوی. د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د 3 نجونو د ټپي کېدو د پیښې په تړاو د دې پیښې عامل له خپل موټر سره یو ځای نیول شوی دی. نیول شوی کس تر قانوني څېړنو لاندې دی او د قضیې په اړه لازم اجرات روان دي. برېښنا شرکت وایي روان اوړي به د برېښنا پرچاوي ستونزه کموي. د افغانستان برېښنا شرکت ویان قاری محمد صادق حق پرست وایي د اوړي او ژمي په موسمونو کې د برېښنا د مصرف له زیاتېدو سره ځینې وختونه د برېښنا پرچاوي هم ډېرېږي. خو روان کال د ورښتونو د زیاتوالي له امله د اوبو بندونه له اوبو ډک شوي چې تر ډېره به هیوادوالو ته منظمه برېښنا ورکړل شي. د پاکستان د پارلمان استازی وایي له افغانستان سره تړلو لارو د پېښور صنعت او سوداګرۍ ته زیان اړولی. د پاکستان د پارلمان استازی اسد قیصر وایي چې له افغانستان سره د لارو تړل او د سوداګرۍ محدودیدل د پېښور صنعت او اقتصاد له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. سوداګریز فعالیتونه اغېزمن شوي او صنعت د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. 102 افغان بندیان له ایران څخه افغانستان ته لیږدول شوي. په ایران کې د افغانستان سفارت ویلي چې د بندیانو د لیږد د کمیټې د 11 پړاو په 3مه مرحله کې 102 افغان بندیان چې د بند سزا پرې لګېدلې وه له ایران څخه افغانستان ته انتقال شول. او د امریکا، اسرائیل او ایران د سولې هوکړه ترسره شوه. د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نوې هوکړې له اعلان سره هممهاله د ملګرو ملتونو، قطر، پاکستان، ترکیه او برطانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د دې هوکړې هرکلی کړی او دا یې د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ بریا بللې ده. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د الله په امان.